من مجاهد حقم، مرد سنگر آرایم. محترمو مجاهدینو، راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو استبداد، ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو مبارزو، خاطرو او سرګندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. حریت رادیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر له څوکو خپرونه کې رانغاړي. از فراز سنگرها شور آتشین دارم. در ره عدو دین هر کجا کمین دارم. نږدې 20 کاله زموږ مجاهدینو مبارزه وکړه، تکلیفونه، غریبۍ او سختۍ او ناخوالۍ تېرې کړې تر څو افغانستان له بهرني اشغالګرو آزاد کړي او هیواد کې یو داسې نظام قایم کړي چې د هر وګړي مال عزت پکې خوندي وي. په دې سپېڅلې مبارزه کې مجاهدینو ډېرې سختۍ په خپلو ځانونو وګاللې، د سنګر یخې او ستړې ورځې یې په ځان ومنلې تر څو هیواد یې په اسلامي نظام سمبال شي او خلک د قرآني او نبوي ارشاداتو په رڼا کې خپل ژوند وکړي. د حریت راډیو قدرمن اوریدونکو، ستړي مشئ، خوښ یو یو ځل بیا مو ستاسو درنه حضور ته د سنګر له څوکو خپرونه له خوست ولایت څخه درته وړاندې کوو. درنه اوریدونکو، زه محمد الله سرور یم او په نننۍ خپرونه کې را سره میلمه هغه دروند شخص دی چې د سپېڅلې مبارزې د مجاهدینو د نومونو له قطاره یو هم د ده نوم راځي. نوموړی په خوست کې د جنایي جرمونو مبارزې مدیریت رئیس را سره میلمه دی، ښاغلی الحاج مولوي محمد صابر صابري سیب په نن خپرونه کې لرو چې د ده د ژوند او د ده د کړنو په هکله به تاسو سره معلومات شریکوو. په لومړي کې قدم کې صابري صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایي، ستړي مشئ. حامدا و مصلیا اما بعد. قدرمن سروري صاحب ته ستاسو له لارې ټولو ګډونوالو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. تاسو ته هم هرکلی وایو، مننه درنه کوو چې زموږ هم په دې پروګرام کې شریک کړو. الله هم قدرمن لره. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. که لومړی کې اوریدونکو ته دا وایي چې تاسو خوست ولایت کې له کومې سیمې یا کومه ولسوالۍ سره تاسو تعلق ساتئ؟ زه د خوست ولایت د صبروي ولسوالۍ د کرلو کلي استوګن یم. او زده کړو په هکله که را سره معلومات شریک کړئ، څومره زده کړې مو کړي دي د دې دا چې موږ د تیر روسي اشغال پر مهال پاکستان ته مهاجر سوي وو، د هجرت په دیار کې د ما پیدایش شوی ده، نو تر شپږم ټولګي پورې مې عصري زده کړې کړي دي. هماغلته مې له افغاني علماو نه په افغاني مدرسو کې تر لویې دورې پورې دیني زده کړې کړي دي او د دیني علومو نه فارغ شخص یم. ډېره مننه، خو خوشحاله اوسئ، ستاسو په علم کې الله برکت واچوي. دغه زده کړې کافي ګڼئ یا لا هم دوام ورکوي، نورې زده کړې هم وکړئ؟ نو دا چې زده کړې خو باید سړی تر ډېره پورې وکړي. نو د دې جهادي بوختیاو د وجې نه، د مصروفیاتو د وجې نه زموږ نه نورې زده کړې چې موږ زړه غوښتل چې باید کړی وای چې هغه تخصصات دي، نو هغه اوس هم په زړه کې ارمان دي، خو دا چې د مصروفیاتو د وجې نه وخت نه لرو چې ویې کړو. مننه، خو خوشحاله اوسئ. د سنګر له څوکو خپرونه د حریت راډیو څخه خپرېږي او د ټولو محتوا هم دغه ده چې د مجاهدینو مبارزه او د دوی هغه سرښندنې او د دوی قربانۍ انعکاس تر څو خلک یې واوري. که لومړی کې تاسو ووایئ چې تاسو خپله مبارزه څه ډول شروع کړه، لومړی کې څه ډول دې مبارزې ته راودانګل چې د بهرني اشغالګرو په وړاندې باندې جهاد وکړئ او مبارزه وساتئ، سپېڅلې مبارزه؟ تقریبا 2003 کال زه خپل کلي ته راغلی یم. د کلي نه پورې خوا د تریزو یو سړک تیر شوی، په همدې سړک مې خړ امریکایي ټانګونه ولیدل. هماغه صحنه مې اوس هم داسې تر سترګو کېږي لکه پرون مې چې لیدلې وي. امریکایي ټانګونه زموږ په هېواد د موږ په خاوره تېرېدل. ما ته دومره درد راوباخه او دومره غمجن کړم لکه دا ټانګونه چې زما په سینه تېرېږي. ډېر زیات خفه سوم، هوډ او کلک عزم مې وکړه چې زه به د دوی په خلاف مسلح او وسلواله مبارزه پیل کوم. زموږ د کلي ډېر قدرمن مشر چې اوس مهال د افغانستان د اسلامي امارت د استخباراتو لوی ریاست اپراتیفي او عملیاتي معاون ده الحاج ملا تاجمیر جواد، دغه مغه سره مې رابطه وکړه، هغه سره د جهاد بیعت وکړه. لومړی سر کې
په 2004 کال باندې علي شیر ولسوالۍ ته د عملیاتو لپاره راغلم. دا مې په جهادي بهیر کې لومړی قدم ده چې د امریکایانو په خلاف هم همدلته مبارزه پیل کړې. دا چې مبارزه دې له دې را پیل کړه چې هلته ټانګونه تېرېدو، خامخا دې سړی د هر چا هغه وطني احساس وي نه لورېږي. په چم ګاونډ کې نورو کلیو کې یا نورو ولسوالیو کې خبرېدی هغه وخت کې نور حالات څه ډول ولو؟ نو هلته خو حالات ډېر د غم او د خفګان وو. هر چېرته خبرېدو په پلانې مدرسه چاپه ده، په پلانې عالم چاپه ده، پلانې مجاهد شهید ده، پلانې مشر ګونتنامو ته ویوړ، بګرام ته ویوړ. ټوله ورځ هم همدا د غم خبرونه اورېدل، همدې زورولو، همدې خفه کولو، د موږ د هیواد د نیولو، د اشغالولو، د موږ د ځوان نسل د تسخیر کولو ډېر پروګرامونه امریکایانو په لار باندې اچولي وو. هلته هم له موږ سره دا فکر و چې دا ولس مسلمان ولس ده، دا خلک مجاهدین دي، خو دا چې نوی نسل نوی ده هغه د شیانو سره دومره بلد نه دي. د دوی هغه فکري جګړه ډېره زیاته وه، تمرکز یې ډېر زیات و، راډیوګانې، مجلې، اخبارونه، تلویزیونونه، نور ډېر څه په کار اچولي وو. نو د دوی د وحشت هره هغه ډېره خوره وه. نو موږ ډېر زیات زبرولو، همدې مجبورولو موږ کوشش کوو چې موږ په ځوانانو کې خپل نفوذ وکړو. ځوانان هم کېنول، هغوی ته هم دعوت ورکوو، هغوی هم په دې پوهول چې زموږ هیواد اشغال ده، موږ سره ظلم سوی، زموږ یو اسلامي نظام شهید سوی، موږ باید مبارزه وکړو. دا خلک باید د ټوپک په زور باندې وشړو او دوی پرې نږدو چې زموږ په هیواد کې پاتې شي تر څو دغه نسل خراب نشي. او موږ باید په هیواد کې خپلواک مستقل اسلامي نظام ولرو. په همدغه اراده او مخه باندې موږ همغه وخت هرې هلې ځلې کولې تر څو د دوی په خلاف باندې کارونه وکړو. دا چې تاسو خپل مبارزې په دوام کې خلک دې تشویقول چې راسي او جهاد وکړي او هیواد لا آزاد کړي، اسلامي نظام رامنځته کړو. خپل چې کله لومړی ځل راغلی دې مبارزې ته چا ډېر ملاتړ دی تاسو کول، چا ډېر تشویقولی، چا ډېر لار ته لا هڅولی، که څه هم خپل هم ډېر هڅېدلی ولې؟ زموږ علما په دغو کې ډېر رول لاره. د افغانستان دیني علما کرامو په درسونو کې، په بیانونو کې، په عامو مجالسو کې هغوی زیات خلک دې ته هڅول چې امریکایان اشغالګر دي، د دوی په هیواد باندې دغه راتګ دا یرغل ده، دوی په خلاف باندې جهاد فرض عین ده، په نه کولو باندې سړی ګناهګاریږي، مرتکب د کبیرې ګرځي. نو باید موږ او تاسې د دوی په خلاف باندې جهاد وکړو. نو همدغو علماو هڅونه وه چې موږ هم دې ته تیارولو چې باید د دوی په خلاف جنګ موږ ثواب ګاڼه، فرض هم ګاڼه. په همدې کې تکلیف، په دې کې زحمت نیول کېدل، هر څه مې ځان دپاره یو غنیمت او یو داسې ګاڼه چې دا موقع بیا موږ ته په لاس باندې نه راځي. نو دا چې راغلی دې مبارزې ته یوازې تاسو تنها وئ، د کورنۍ غړي مو څوک سره ولو هغوی هم د مبارزې کې ولي؟ دا چې زموږ کورنۍ په دیار هجرت کې وه، ابتدا وخت کې حالت ډیر سخت و. ما تقریبا 2 کاله 3 کاله د خپل کور نه پټ جهاد کړی، کور مې په ځان نه خبراو. نو د ما د جهاد په 2م کال 3م کال باندې د ما یو ورور په ګردیز کې د استشهادي مجاهد سره ونیول سه. نو هماغه و چې زما جهاد هم افشا سه، خلکو ته معلوم سم چې دا د امریکایانو په خلاف جهاد کوي. او که څه هم ماته څه مشکلات په دې کې جوړ شول، خو ګټه یې دا وه چې زموږ د سیمو ډیرو ځوانانو بیا له ما سره رابطې کولې، له ما یې غوښتنه کوله چې موږ هم در سره ملګري کا او په دې بهیر کې هم در سره شریک کا. د جنګلي کوتنبوزه الحمدلله داسې شپه راغلې، په یوه شپه 150 ځوانانو بیعت را سره کړی، ملګرتیا را سره کړې، او ډیر ځوانان هم د جهاد تر سنګرو رسولي دي او په دې مبارزه هم راګډ کړي دي. دغه ستاسو ځیرکتیا او ستاسو هغه بهترینه کړنې وي چې په یوه شپه 150 ځوانان در سره راځي. خپله چې د کله پټه مبارزه کوه، کورنۍ لا هم نه و در باندې خبر، حالات څومره سخت و؟ حالات په انتها درجه کې سخت و. دا چې موږ به داخل د افغانستان ته راتلم، هغه وخت زه افشا نه وم، دغه وخت حکومت ضعیف هم و، امریکان هم په دومره حالت کې نه و. موږ بل خپل خپلوانو ډارېدلو تر څو دا موږ ونه ویني، لکه دا بیا موږ چې کور خبروي، بیا په کور کې مشکلات راته جوړېدل. نو حالات ډېر زیات ترنګلي وو، ډېر زیات مشکلات وو. هغلته زموږ خو ایمان عقیده دا وه چې ورځ به رڼا راځي، یو ورځ به دغه د تیارو طلسم ماتېږي،
یو ورځ به موږ الله تعالی په ازادۍ نازوي دا په مغه ورځ عقیده وه خو اما د امید څرک ډېر کم لګېده موږ دا ویل چې د ازادۍ به راځي خو موږ به شهیدان وو موږ به د دې مبارزې تر پایه پورې ونه رسېږو ځکه مبارزه ډېره اوږده او ډېره سخته وه بالکل دا چې الحمدلله اوس فتح راغلی ده موږ هغه هلک ټول وینو که دا ووایاست کله د دې پټې مبارزې راووته یعنې د جهاد سنګر ته لاړئ سنګر ته مو ور ودانګل لومړی هغه ورځ راته وښیاست چې تاسو لومړی ولاړه سنګر ته او د اشغالګرو په وړاندې وجنګېدئ جهاد مو وکړو څه ډول یو صحنه وله تاسو ته څومره یو تعجب و د پکتیا سټو کنډو مشهور سنګر د جهادو په دې کې مې 4 کاله تیر کړي دي کله به چې موږ له خپل مرکز نه د سټو کنډو د عمومي سړک ته راوتلو هغه لذت هغه خوند چې د مجاهدینو قطار به روان و قومندان د جنگ به مخته و موږ به په دې قطار په منځ کې و د الله تعالی د حمد او د ثنا الفاظ به له ما نه ورک شول چې زه د الله تعالی د حمد کوم الفاظ ووایم چې د دغه نعمت شکر ادا کوم چې الله زه د یو داسې سپېڅلي لښکر ملګری کړم او الحمدلله نن زه په امریکانو وار کوم نن زه د امریکانو په مقابل کې مخامخ جنګېږم هغه صحنې مې اوس هم سترګو ته درېږي او ډېر زیات خوند ترې اخلم نو الحمدلله د امریکانو سره په مخامخ جګړو کې شرکت کړی او د دوی په وشتلو باندې زیات زړونه یخ کړي دي همدا ډول په همدغه موده کې مونږه د فاتح کاروان استشهادي کنډک ملګري وو چې مونږ به خپل استشهادیان بول داخل د افغانستان کې به مغوی لپاره اهداف معلومول پیدایان به تر خپل هدف پورې رسول موټر بم په خپل لاسونو باندې ورته جوړولې نو هغه صحنه چې موټر بم چې ما په خپل لاس جوړ کړی او په خپل مې هغه استشهادي ملګری طریقه جار رسولای په امریکانو باندې حمله کړې ده نو په یو موټر بم کې 12 امریکان د چرسیا او د سپیدسنګ ترمنځ د ور خوراک سول په ویډیو کې موږ لیدل چې په امریکانو باندې ور بلیده خو دوی د موټر نه د کوزیدا توان نه لاره هغه خوان الحمدلله چې اوس مې په خوله کې دا چې موږ په دې خبرونه کې د مجاهدینو سره د سنگر پاک لغږی دوی خپل د ملګرو ترمنځ د خپل ډیرو خو روابط ډیر مثالونه ورکړي تاسو چې کله په اندغه سنگر کې وسټو کندم کې مسلور کال تیر کو د مجاهدینو تر خپل مینس کې روابط څومره خو څومره مغږی ولا څومره دیو بل سره مرسته ونه نو الحمدلله مجاهدینو همغه وخت تر اوسه پورې هغه د مجاهدینو د خپل منځ مینه او محبت دا نه هېرېدونکی ده او کدرته هم چې تعبیر هم نشي کېدلی مینه چې کوم خلک دنیا کې د مینې لفظ وایي دا مینه به زم سیوازې د مجاهدینو مصداق وه ځکه ابه داسې وخت چې یو څوک به قربانۍ ته وړاندې کېده هر ملګري به دا ویل چې کاشکې زه زخمي سم ملګری مې باج سي زه ستړی سم ملګری مې وساسي زه د ویښ پاتې سم ملګری مې دې ویده سي دومره مینه وه دومره محبت و په 10 غنټې 12 غنټې 20 غنټې مزال به ملګری به تا پورې خا خو ټوپک دې ما ته راځي د سره وړم چانټه دې ما ته راکا هغه لاس کومه بکس به سودا دې ما ته راکا نو په ډیر زیات اندازه مینه محبت به کله به چې بعضی ملګری عملیاتو ته تلل جنگ ته بتلل مرکز کې به ملګری پات کېدل نو هغه خدای په معنی زور چې ملګرو باخسته نو کدي کورنۍ غړي سره بیلیږي دومره به خپل پیراق ونه ژاړي لکه مجاهدین به یو بل پورې ژړل او خدای په معنی به سره اخیسته یو بل سره به د شفاعت وعده کولې چې که زه شهید سم مستا شفاعت وکم که ته شهید سي د ما شفاعت وکې او دغه مینې او د ملګرتیا ژمنه به سره تازه کولې چې موږ تاسو د دنیا ملګری او په آخرت کې به ملګری یو نو د مجاهدینو مینه یو به مثال مینه و مجاهدینو محبت ملګرتیا یو به مثال ملګرتیا و هر ملګری نو که زه ته هم چې د قران کریم دغه آیات چې وای اسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دې مصداق په یوازې د زمانه مجاهدینو طالبانو ډیر مننه صبري سي کله چې سنگر ته سړی زی ربیلا بیل خاطرات سره مخامخ کیږي کله داسې واقع سم مخسوي یا چې ډیر خپه شي یا ډیر نه هیله شي نو دا خو شل کلنه دوره ده هغه حالات هغه صحنه چې سړی ډیر زیات غمجن کوي خو به خي زیات دي به خي ډیر دي چې هغه سړی ډیر خفګان سره مخ کوي نو ماته ته د پښتنې په وخت کې څو ذهن تراغلي
یو وخت یو ځای باندې ډرون حمله وسوله په معسكر باندې مجاهدین شهیدان شول موږ صحنه سره نږدې و ځای ته زه ورسېدم یو هسپتال و دې ته دغه شهیدان او زخمیان راوړل نو یو څادر کې غوښې راوړلې 14 شهیدانو غوښې وې په یو څادر کې وې بیا د تابوتو باندې تقسیم کړلې چې د دې لپاره د کورنیو تسلیت وسی او کورنۍ ته دا معلومه سي موږ کورته د مو شهید راوړ خو موږ لکه د قرباني غوښې په تابوتونو باندې تقسیم کړلې ی تابوتونو د وزن د درندخ لپاره تیږي وسره کې خودلې او د تابوت په تخته یوازې د طالب او د شهید نوم ولیک د ډیره سخت صحنه و چې ما په خپل سترګو لیدلې تر مرګ نه لمرګ وروسته به مې هېره نشي د پکتیا په ابدکي سیمه کې یو کال زه مسؤل وم یو طالب سي تمام شپه د دې سیمې د ولس د امنیت په خاطر باندې پیرا وکړه او 2 ورځې مخکې ما ته ویلو چې ما ته په استشهادي کنده کې داخله اخلي سهار سکله موږ چای چکه همدغه طالب خپل مشر غاګ وکړه چې کستا خوخوي زبلار سم لګ به د سم ټول شپه ما بیا را متیر کړي ګرځیدل ما مشر تو ویل ویلار سوي دس د یو بل طالب خوب دی پاره یو جمعه تتلل په لار کې ظالم امریکایان ډرون حمله په وکړه دوه شهیدان سول په موټرسایکل باندې موټرسایکل په دوی په ور واخیست او د دوی چانټو کې کومه جاغوري وي مرمۍ وي هغه مرمۍ په دوی په ډزیدلې موږ د دې لویر نه چې ډرون تیاری په موږ سره پاسه ګرځیدلې نشم کولای چې خپل شهیدان لور نه راو باسو یې موږ په وړاندې باندې د شهیدان په ور کې وسول هغه خایسته طالب ا دې د خایسته څنی ا دې درلنګ بنګ ځواني ا دې د قوي عزم ا دې د یو قوي اراده د طالب د ظلمت طالب د بده ماهر نشي نو د ډیره سخت صحنه و چې په موږ باندې تیر رسوله الله تبارک وتعالى دې قبول کړي همدغه شان ډیر وارث وي دي چې زموږ په وړاندې طالب د شهادت سلګي وهلې دي ډیر دا شی سوي دي چې طالب لمغه رخصتيږي په خدای په معنی کې مکتویل چې زما په بچان فکر وکي بیا بیرته نه دراغلی امغه طرف سوی ډیر واردا سوي زندان کې طالبان شهیدان سوي امغه حالت سي دوی شهید کیږي مکسر پر رابطه کې خپل وصیت خپل پیغام مکتب پرې خیدا ډیر څه حالات په دې وطن باندې تیر سوي نو زک د شلو کلو خاطرې درته وایم خبرونه به پیوګداسي خدای پاک دې قبول کړي بالکل تاسو مبارزه دومره زیاته ده شل کاله بیلا بیل خاطرې مې دلې لکه نن تاسو سترګو کې موږ هغه وخت کې ګورو دغه خاطرو ان وخت کې یو غم د نشي هېرېدای کله نه هېل شوی یاست چې دومره تاوان راته ورسېد دومره مجاهدین له لاسه ورکړل نه هېل سترګو ته درېدلې ده کنه دا یو داسې مبارزه وه چې دی یو دیني صبغه لرله دیني رنګ لاره که څومره به سړی د داسې حالاتو سره مخ شي چې موږ ته به تلفات زیات واوښتل نو دې تلفاتو به په ځای د دې چې موږ ناهیلي کې زموږ عزم به یې قوي کاوه موږ ته به هغه ملګري چې موږ په دې مبارزه کې له لاسه ورکړل موږ سره به دغه غم زړه کې پیدا کېده چې دا ملګري موږ په دې مبارزه کې له لاسه ورکړو باید دوی هدف او ارمان له لاسه ورنکو موږ ته مهم هدف وو د خپل شهیدانو ارمان وو نو موږ به خپل هدف او ارمان ته ډیر متوجه او هیڅ هم دا فکر نه کاو چې موږ د داسې فکر وکړو چې په دې مبارزه کې د موږ ژوندۍ پاتې سو خو مبارزه دې نه وي موږ هم دا تکل کاو چې موږ د نوې مبارزه دی وي موږ د نوې هدف دی وي موږ د نوې خو د موږ د شهیدانو ارمان د خاورې نه وي غوي هدف د خاورې نه وي موږ د خپل شهیدانو ته په داسې حالات کې ورسې موږ هم دوی په څیر شهیدان سوي داسې دی ورنو چې موږ روغ سالم سلامت دوی ته ودرېږو او د دوی هدف او د دوی ارمان هم له لاسه ورکړی وي دا چې تاسو دغه مبارزه او تاسو دغه قوي عزم چې نن په افغانستان کې مو یو یوازینی نظام تر یو قیادت لاندې لرو
څه وخت مو شک په یقین بدل شو چې مبارزې رنګ راوړی نور په افغانستان زموږ لاسته راځي لکه دا اوس چې راغلی؟ نو لکه ما مخکې خبرو کې یاد کړه چې زموږ د ایمان عقیده خو له اولې ورځې وه، خو دا چې د هلته د امید څرک ډېر کم و. نو کله چې غالبا 2000 کالو چې د بریګډال او د ګوانتانامو د 5 بندیانو تبادله وسوه او اسلامي امارت یو پیغام خپور که هغه صحنه چې د قطر په هیواد کې زموږ مشرانو ته زموږ مظلوم اسیران سپارل کېدل چې موږ به یو وخت د دوی د نومو په یادولو باندې د حسرت او د خفګان اوښکې تویولې، هماغه مشران موږ په هسکه غاړه په ډېره مېړانه په ډېرو جګو سترګو د الله په امداد را خلاص کړل. نو هلته زموږ پوخ یقین ثابت څه چې زموږ دغسې مشران چې هغه زموږ د مبارزې سرخیلان دي، هغه په خپل عزم او په خپل قوي اراده او په خپل ایمانی هوډ باندې له دې زندانه په جګو سترګو راووتل. لرې نه ده چې الله تبارک وتعالی به موږ خپل هیواد ته هم په جګو سترګو باندې ستانه کړي. دا چې بیا دغه امید مو رنګ راوړی، لومړی ځل چې کله هم افغانستان بین اسلامي امارت دوهم ځل لپاره واکمن شو، تاسو هغه مهال دنده چیرته ولئ چې راغلی خوست ته کوم ځای کې ول؟ زه د اسلامي امارت د فتح نه 2 کاله مخکې د خوست ولایت په نظامي کمیسیون کې مې عضویت او غړیتوب درلود. نو د فتح په وخت کې هم مونږ د خوست په صبروي سیمه کې موجود وو. دا چې نور ولایتونه فتح کېدل او خوست کې دلته ظالم ضربتیان واکمن ول چې هغوی ډېر زیات شدت کا او سختي کوله، هیڅ سولې ته خبرې ته غاړه نه کېښودله. نو زموږ یقین نه راته چې موږ به خوست ته په دغسې انداز ننوځو چې یو د امن په فضا کې او وینه به نه وي تویه سوې او دغسې حالت کې چې بغیر له جګړې به موږ خوست ته ننوځو، یقین هم نه کېده. خو الحمدلله چې کله حالاتو تغییر وخوړ او هغه د شپې ماته یو بندي ملګري میسیج وکړه، د خوست مابس کې بندي و چې موږ ته د مابس ساتونکو د دروازو چابیانې راکړې چې سهار که مونږ نه وو تاسې دروازې په خپله خلاصه کړئ خپله ووځئ. نو ما بیا ټوله شپه خوب نه ده کړی د ډېر خوشحالي نه. هماغه اوس چې سهار الله تبارک وتعالی هغه خوږ سهار هغه ښایسته د لمر وړانګې چې په مغه سهار وغوړېدې چې په موږ د ازادۍ زیری وکړه او الحمدلله بغیر له دې چې یا د موږ وینه تویه سي یا د بل چا وینه تویه کو خپل دغه شیرین ولایت خوست ته په فتحانه انداز باندې راننوتو. الحمدلله علی ذلک. ډېره مننه. وروسته دوې پوښتنې به کوم. یو دا چې خوست ته راغلی بغیر له جګړې راغلی وینه نه شوه توی، تاسو راغلی حالت څه ډول و او څه ډول مالت په لاس کې واخیستل تر څو لا امن شي او خلک مال او عزت خوندي وي؟ نو مخکې نه په همدې فکر باندې وو لکه د تیر جهاد موږ ته حالت معلوم و چې کله دغسې د یو نظام سقوط کوي او بل څوک واکمن کېږي په دې وخت کې هغه مغرض خلک چور چپاول ګډوي. نو اسلامي امارت دې ته ډېر زیات متوجه و دې خبرې ته. کوم ځای کې به سي مطلب هغه تیرې کابل ادارې ځای پرېښود، اسلامي امارت به همغه ځای ته خپل ځواکونه لېږل، هلته به امن قایمه او د چور چپاول مخه به یې نیوله. دا چې په خوست کې مجاهدین په اطرافي سیمو کې ښار نه لرې واټن کې وو، نو اسلامي امارت د خوست ښار سره نږدې مرکز سره نږدې کوم دیني مدارس وو، همدغه مدارس سره په رابطه باندې چې کله د خوست ښار تخلیه کېده دیني مدارسو طالبان راتلل، همغه دولتي ځایونه یې قبضه کول، امنیت یې نیو، د چور چپاول مخه یې نیوله. دا چې موږ مطلب په لرې سیمه کې وو تر څو چې موږ خوست ولایت ته را داخلېدلو نو د دیني مدرسو او دغه مخلص ولس چې هغوی هر وخت د هیواد دپاره د اسلام دپاره قرباني ورکړې دا ولایت او دا د ګډوډۍ نه د چور چپاول نه مخه یې نیولې وه. الحمدلله هېڅ داسې بده پیښه رامنځته نه سوه چې موږ دې پې خفه سو. اوریدونکو ته به دا زیاته کړو چې نږدې 3 کاله کې خوست کې موږ د داسې یو پیښې شاهدان نه یو چې را تر مخته راغلي وي یا دې هم کسان اندېښمن شوي. تر اوسه دا رقم پیښه خو نشته چې څوک دې یا هم ذهني مشغولیت پیدا کړي یا هم نور دې اندېښمن شي. نو الحمدلله دا حالت خو تاسو خپله وینئ. بالکل. خوست کې د ما تقریبا 20 ورځې وروسته به مې 3 کاله پوره کېږي. زه په امنیه قمندانۍ کې جنایي مدیر یم.
زه خپل ځان د دې ولس یو عادي وګړي په حیث باندې هم په ولس کې ګرځم هم چې د تعامل کوم هیڅ خطر نه احساسوم تر اوسه پورې ما د فکر نه د کړی چې زه په داخل د کومندانۍ کې یم او په ښار کې ګوښی ګرځم ما د هلته ډار احساس کړی وي او دلته د زه اطمیناني ناست یم الحمدلله دومره امن دومره اطمینان دومره سکون لکه موږ چې په 3 کالو کې احساسو نو هیڅ د خطر احساس هم نه د کړی هر چیرته زه خپل ګرځم کوم طالبان ملګری را سره وي د دې لپاره چې مجلس مې سره جوړ وي د امنیت په خاطر ما اوس پورې والله که ځان سره څوک بولي وي دې په خاطر والله که ځان سره څوک ګرځولي وي چې ما ته بدلته خطر وي څوک ما ته زیان ورسوي الحمدلله دا ولس دی موږ د ولس یو هیڅ د خطر احساس نه کوو امن ده اوس پورې خوست کې موږ سیاسي پیښه نه لرو اوس پورې موږ د چا په حق نه دی اورېدلې د خوست په 12 ولسوالیو کې چې په پلاني سیمه کې یا مخالفین ښکارا سول یا ته څوک د مخالفت کوشش کوي هڅه کوي ولس رضا ده ولس خوښ ده موږ ترې خوښ یو الحمدلله او د ولس د امن د هوساینې دپاره موږ شپه ورځ په ځان باندې یوه کړې ده موږ وایو چې ولس د خوبو کې موږ د ویښ یو ولس د په امن کې وي موږ د ستړي یو ولس د ډېر وځورېده ډېر وکړېده ډېرې چاپې پې تېرې سوې ډېر ډارونه وحشتونه پې تېر سول پرېږدي چې څو کاله ارام خوبونه وکړي موږ د ستړي پروا نه لري چې ولس هم ارام خوبونه وکړي ډېره مننه صابري صاحب وروستۍ پوښتنه کوم دا چې اوس امن هم دی مجاهدین ټول په خپل ځایونو برقراره دي د ولس ساتنې لپاره ټول مجاهدینو ته چې مخکې مبارزه په سنګر کې کوله اوس به د هېواد په خدمت کې لګیا وي وروستی پیغام به مو څه الله دې خوشحاله کړه ښه پوښتنه دې وکړه ټولو مجاهدینو ته مې دا پیغام ده چې د الله په خاطر یې خپلو تللو شهیدانو ملګرو په خاطر خپل اصلي هدف چې اسلامي نظام اقامه وه دا هیر نه کوي خپل شهیدان هیر نه کوي خپله مبارزه هم لکه څنګه چې د جهاد په دور کې سپېڅلې وه اوس هم سپېڅلې ده باید د دې نظام ساتنه د دې نظام سپېڅلتیا دا د ځان وجیبه او دنده وبولي په خپل مابین کې زیات مینه محبت وکړي او د دې ولس او د دې خاورې او د دې نظام په دغه اندازه خدمت وکړي چې مثال نه لري دوی باید دې ته فکر ونه کړي چې زما بس لوړ ده او که ټیټ ده زما معاش شته او که نسته زه په خپل ولایت کې یم که په بل ولایت کې باید خپل هدف ته متوجه سي چې هغه هدف هم د اسلامي نظام ساتنه د اسلامي نظام دوام او د خپل خاورې دفاع او دغه مظلوم زورېدلي کړېدلي دربدره ولس خدمت ته مجاهدین باید همدې ته کلک متوجه سي مجاهدین باید نفسي خواهشات پرېږدي مجاهدین باید وظیفوي غفلتونه ونه کړي مجاهدین باید په خپلو غوښتنو پسې نسي لاړ ګیلې د بېځایه غوښتنې راحت طلبي دغه نه باید تیر سي مجاهد باید ستړی وي مجاهد باید چوست وي مجاهد باید هر وخت کې بیدار وي خپل هدف ته مجاهد باید مطیع وي خپل امراو چې کوم امر وسي چیرته وسه څنګه وسه مجاهد باید برأس والعين ومني په سر سترګو باید ومني د مجاهدینو ته پیغام ده چې خپل هدف ته متوجه سي د مشرانو اطاعت وکړي او دغه هیواد کلکه ساتنه او دفاع وکړي ډېره مننه خو خوشحال دی چې موږ ته خبرونه کې موږ سره کېناستئ او راغلي خپل حالت پر سره تاسو ډېره مننه سروري صاحب له تاسو مننه چې موږ ته راغللی او زموږ دغه د شل کالو په حالات باندې چې موږ سره تاسو وغږېدلی نو داسې لکه چې موږ بیرته شل کاله نه را دې خواته بیرته په دې حالاتو تېر سوي یو ټول حالات مو له سترګې تېر سو له تاسو مننه قدرمن اوسئ لیدونکو اورېدونکو تاسو نه هم نړۍ مننه چې تر دې مهاله له موږ سره وئ او د خوست ولایت څخه چې ما محمد الله سروري د سنګر د څوکو د خپرونه له الحاج مولوي صاحب محمد صابري صاحب سره چې خوست کې د جنایي جرمونو مبارزې مدیریت رئیس ته چمتو کړی وه تر یوې بلې خپرونې چې ستاسو درانه حضور ته حاضر یو د الله په امان ښې شېبې من مجاهد حقم مرد سنگر آرایم محترمو مجاهدینو راځئ د اشغالګرو او د هغوی د ملګرو استبداد ظلم او ستم پر وړاندې د خپلو میړانو مبارزو خاطرو او سرګندنو کیسې وړاندې کړئ او راتلونکو نسلونو ته یې پرېږدئ از فراز سنگرها شور آتشین دارم
هوریت رادیو ستاسو جهادي مبارزې او خاطرات د سنگر لڅوکو خپرونه کې رانغاړي. از فراز سنگرها شور آتشین دارم، در ره عدو دین هر کجا کمین دارم.